رښتیا هم انټرنیټ د افغانستان په شان یو ملک کې په بشپړ ډول بندېدلی شي؟ او له دې هم مهمه پوښتنه بیا دا ده چې افغانستان ته دا انټرنیټ په څه شکل را رسېدلی دی او دلته څنګه کار کوي؟ پوهېږئ موږ چې کله د انټرنیټ په وسیله یو میسج چاته لیږو دا میسج په یو وخت کې له سلګونو ځایونو نه تېرېږي او بالاخره خپل ځای ته ځان رسوي او دا ټول له یوې ثانیې نه هم کم وخت نیسي. ډېر خلک په دې فکر دي چې انټرنیټ به د یو شخص یا یوې ډلې یا یو کمپنۍ او یا هم د یو ملک لخوا کنټرولېږي، خو نه داسې نه ده. د دې پروژې له لارې په 2009 کال کې په اول ځل افغانستان په مستقیم ډول له نوري فایبر کیبل سره ونښلول شو. دا اوس د افغانستان انټرنیټ یو کیبل د پاکستان PTCL لخوا مدیریت کیږي او یو کیبل د ترکمنستان د GKE ادارې لخوا مختولی کیږي او پاتې 9 اتیا کیبلونه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لخوا اداره کیږي. په دې ریسرچ کې لیکل شوي چې په افغانستان کې دا وخت فیسبوک، ګوګل او یوټیوب مشهور اپلیکیشنونه دي. ریسرچ کې یاد شوي چې په 2022 کال کې طالبانو په افغانستان کې 23 میلیونه ویب سایټونه بلاک کړي. د دې سره سره په تعلیمي برخه کې تر ټولو لویه ضربه محصلینو او څېړونکو ته رسیږي. انټرنیټ د انساني ژوند په تاریخ کې یو داسې بې مثاله ایجاد ګڼل کیږي چې دنیا یې له زوړ حالت نه راوویستله او یو رنګین دور ته یې داخله کړه. یعنې د انټرنیټ په وسیله دنیا یو داسې لوی پرمختګ ته ورسېدله چې انسانانو یې په اړه هیڅ کله فکر هم نه و کړی. د انټرنیټ له امله د انسانانو ترمنځ د کمیونیکیشن او روابطو په برخه کې یو انقلاب رامنځته شو. د خلکو ترمنځ فاصلې له منځه ویوړلې، اقتصاد او سوداګرۍ له پخواني زوړ حالت نه راوباسله او په یو ډیجیټلي شکل باندې یې بدله کړه. لکه خرید او فروخت په انټرنیټ که خلک په کور کې ناست د دنیا په بله برخه کې شیان اخیستلی او خرڅولی شي. په ټوله دنیا کې معلوماتو ته د خلکو لاسرسی اسانه که. د یو هیواد خلک په بل هیواد کې په آنلاین ډول پوهنتونونه ویلی شي. یو شخص کولی شي چې د دنیا د هرې مسلې په اړه هر ډول معلومات په اسانه پیدا کړي. ځوانان د سوشل میډیا له لارې خپل نظریات په نړیواله سطح باندې بیانولی شي، بحثونه او مناظرې کولی شي او د هرې ښې او بدې مسلې په اړه خپل غږ هم پورته کولی شي. او تر ټولو جالبه دا ده چې د همدې انټرنیټ په وسیله د ټکنالوژۍ ډېر نور پرمختګونه هم راڅرګند شول او لا هم راڅرګندېږي، لکه کرپټو کرنسي، مصنوعي ځیرکتیا او د دولتونو لپاره په جګړه ییزو او دفاعي برخو کې د نوو ټکنالوژیو جوړېدل هغه څه دي چې د انټرنیټ له امله رامنځته شول. نو بالاخره ویلی شو چې په دنیا کې اوس مهال د ډېرو خلکو ژوند د همدې انټرنیټ په وسیله مخته روان دی او په ژوند کې ورته ډېر سهولتونه هم رامنځته کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې انټرنیټ دی څه شی؟ که په ساده شکل ووایو نو په اصل کې د میلیونونو په تعداد کې کمپیوټرونه او موبایلونه چې کله په خپلو کې سره وصل شي همدې ته انټرنیټ ویل کیږي. یعنې په دنیا کې چې میلیاردونه کمپیوټرونه او موبایلونه د یو مزي یا تار په وسیله یو بل سره ونښلي او یو بل ته معلومات هم ولیږي، له همدې نه انټرنیټ جوړیږي. تاسو که په خپل کور کې هم یو څو کمپیوټرونه د کیبل له لارې سره وصل کړئ په ډېرې اسانۍ سره یو بل ته شیان لیږلی شئ. انټرنیټ هم په همدې شکل باندې کار کوي، خو له انټرنیټ سره بیا د دنیا د ټولو برخو کمپیوټرونه او موبایلونه له بېلابېلو لارو وصل شوي دي. کله چې موږ خپل موبایل یا کمپیوټر کې انټرنیټ فعاله کړو نو په اصل کې زموږ موبایل یا کمپیوټر په دنیا کې له همدې میلیونونو موبایلونو او کمپیوټرونو سره وصلیږي. خو د دنیا دا ټول کمپیوټرونه په سمندرونو کې د تیرو شوو دغو کیبلونو له لارې وصل شوي دي. دې ته د فایبر نوري کیبلونه وایي. دا کیبلونه د میلیونونو کیلومترو پورې د براعظمونو ترمنځ غځېدلي دي او تقریبا د دنیا ډېرو برخو ته رسېدلي دي. همدا کیبلونه د نړیوال انټرنیټ مهمه برخه هم ده. دا کیبلونه چې کله له سمندرونو نه راوځي نو بیا په ځمکه کې تیریږي او هیوادونو او ښارونو ته رسیږي او له یو بل سره نښلول کیږي او کله چې ښارونو ته راورسیږي نو بیا د بېلابېلو کمپنیو له لارې په خلکو باندې ویشل کیږي.
خو تاسو سره به پوښتنه وي چې وای فای بیا څنګه کار کوي. اصلا وای فای داسې کار کوي چې کله همدا کیبل کورونو یا دفترونو ته راورسیږي نو د دې لپاره یو راوټر کېښودل کېږي او دا راوټر په اصل کې د راډیو یو کوچنی ټرانسمیټر وي. راوټر له هغه کیبل نه سیګنل اخلي او د راډیو په څپو یې بدلوي او د کور یا دفتر شاوخوا یې خپروي. بیا زموږ موبایل یا کمپیوټر دا څپې رانیسي او بیرته یې په ډیټا باندې بدلوي. د موبایل انټرنیټ هم همداسې کار کوي. مثلا زموږ موبایل هغه ټاور ته چې موږ ته نږدې راډیوي سیګنالونه لیږي او په عین حال کې سیګنالونه ترې اخلي هم. هغه ټاور یا پایه بیا په مستقیم ډول د فایبر له یو کیبل سره وصل شوي او له هغې نه سیګنال اخلي او د خپل شاوخوا ساحو باندې ویشي. له همدې نه زموږ موبایل ته سیګنل را رسیږي او انټرنیټ مو فعالیږي. خو پوښتنه دا ده چې په دې فایبر کیبلونو کې ډیټا څنګه انتقالیږي او یا دا ډیټا له کومه راځي. مثلا که موږ دلته په یو څه پسې سرچ کوو دا معلومات له کومه پیدا کیږي. اصلا دا د نوري فایبر کیبلونه د دنیا له لویو ډیټا سنټرونو او سرورونو سره نښتي دي. ډیټا سنټر هغه ځای ته ویل کیږي چیرته چې ډیر کمپیوټرونه ایښي او ټول معلومات پکې ثبت شوي. لکه د ګوګل خپل ډیټا سنټرونه په امریکا، جرمني، نیدرلند، تایلند او نور ملکونو کې موجود دي او په دې ډیټا سنټرونو کې چې کوم لوی کمپیوټرونه ایښودل شوي او معلومات پکې ساتل کیږي هغو لویو کمپیوټرونو ته بیا سرورونه ویل کیږي. او په همدې سرورونو کې چې کوم معلومات پراته دي هغه د فایبر له دې کیبلونو سره نښتي دي او کله چې موږ له دې کیبلونو سره وصل شو په اصل کې موږ له دغو ډیټا سنټرونو سره وصلیږو. نو له دې معلومیږي چې د دنیا ټول ډیټا سنټرونه باید د فایبر له هغه کیبل سره نښلول شوي چې د سمندرونو لاندې ټولې دنیا ته ویشل شوي دي. مثلا د فیسبوک ډیټا سنټرونه په امریکا، سنګاپور، ایرلند او نور ملکونو کې جوړ شوي دي او دا ټول د نوري فایبر له کیبل سره نښتي دي. نو په همدې خاطر ته موږ په اسانه او تیزه استفاده کولی شو او دوی ځکه د دنیا په بیلابیلو ملکونو کې خپل ډیټا سنټرونه جوړ کړي دي چې څومره دا ډیټا سنټرونه خلکو سره نږدې په هماغه اندازه تیز کار کوي او څومره چې له خلکو لرې په هماغه اندازه سلو وي. تاسو به ځینې ویب سایټونه لیدلي چې په ډېر ښه انټرنیټ هم په اسانه نه خلاصیږي او ډېر وخت اخلي. اصلا د هغوی ډیټا سنټرونه له تاسو لرې پراته دي. که د یو ویب سایټ سرور یوازې په امریکا کې موجود وي نو هغه به په آسیایي ملکونو کې ډېر سلو خلاصیږي. همدارنګه دا ډیټا سنټرونه له سټلایټ سره هم په عین وخت کې تړل شوي وي او هغوی ته هم ډیټا ورکوي خو سټلایټ ته دا ډیټا په سختۍ رسیږي. په همدې خاطر د سټلایټ انټرنیټ ډېر وخت سلو کار کوي. اصلا د سټلایټ انټرنیټ فضا ته د استول شوي سټلایټ په وسیله فعالیږي. موږ که په خپل کور یا دفتر کې د ډیش انټینا ولګوو د دې ډیش انټینې نه سیګنال مستقیم ځي فضا کې سټلایټ ته او له هغې نه بیرته راخوشي کېږي ځمکې ته. په ځمکه باندې د دې لپاره یوه لویه پایه جوړه شوې او دا پایه د انټرنیټ له عمومي لاینونو سره نښتي. نو په همدې شکل زموږ تر موبایل او کمپیوټرونو پورې د سټلایټ انټرنیټ را رسیږي. بله پوښتنه دا ده چې ولې په عمومي ډول په ځینو ځایونو کې انټرنیټ سلو وي او ځینو ځایونو کې بیا تیز وي. په اصل کې بیلابیل داسې عوامل شته چې په عمومي ډول د انټرنیټ په تیزوالي او سلووالي کې رول لوبوي. اول د انټرنیټ کنیکشن مسله ده. که چېرته زموږ انټرنیټ له نوري فایبر کیبلونو نه راتېر شوي او د فایبر لینونه ضعیفه وي یعنې په فایبر کې کمزوری تارونه تېر کړي نو زموږ انټرنیټ به هم ورسره عموما ضعیفه وي. همدارنګه که چېرته زموږ انټرنیټ د موبایل کومې شبکې نه اخیستل شوي او د شبکې ټاور یا پایه له موږ نه په فاصله کې جوړه شوې نو انټرنیټ به مو هم ضعیفه وي. پخپله د شبکو لخوا هم د انټرنیټ سپیډ کمزوری کېږي تر څو ډېرو خلکو ته ورسیږي او همدارنګه خلک مجبوره شي چې د تیز سرعت انټرنیټ په ډېرو پیسو باندې واخلي. که چېرته په یو وخت کې ډېر خلک په یو انټرنیټ کنیکشن باندې وصل شوي هم د انټرنیټ کار ضعیفه کېږي. همدارنګه که موږ له سټلایټ نه انټرنیټ وصل کړی نو هغه هم عموما ضعیفه انټرنیټ ورکوي. بله پوښتنه دا ده چې بالاخره هغه څوک دی چې ټول انټرنیټ په لاس کې دی او کنټرولوي یې. ډېر خلک په دې فکر دی چې انټرنیټ به د یو شخص یا یوې ډلې یا یو کمپنۍ او یا هم د یو ملک لخوا کنټرولیږي خو نه داسې نه ده. په ټوله دنیا کې یو کس یوه کمپنۍ یا یو هیواد انټرنیټ نشي کنټرولولی. انټرنیټ کومه کمپنۍ یا د یو هیواد کومه پروژه نه ده چې یو ځای نه کنټرول شي. دا د ډېرو شبکو نه یوه جوړه شوې شبکه ده چې د میلیونونو کمپنیو لخوا مخ ته وړل کیږي. خو یوازې دولتونه او هغه شبکې چې خلکو ته په یو ملک کې انټرنیټ ورکړي هغوی کولی شي چې په خپله ساحه کې انټرنیټ باندې محدودیتونه ولګوي. لکه په افغانستان کې بیلابیل شبکې کولی شي چې انټرنیټ باندې کوم مشخص ویب سایټ بند کړي. همدارنګه حکومتونه هم په خپله جغرافیه کې یوازې انټرنیټ کنټرولولی شي. دوی کولی شي چې وڅاري خلک په انټرنیټ کې آنلاین څه ګوري او څنګه فعالیت کوي.
نو له دې ویلی شو چې په نړیوال انټرنیټ باندې کوم مشخص کس ډله یا ملک کنټرول نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې انټرنیټ څنګه راتیر شو او څنګه فعالیت کوي. په اصل کې کله چې طالبان په اول ځل واک ته ورسېدل او افغانستان ته د انټرنیټ د راانتقالولو ډېر احتمال و، نو هغه وخت طالبانو د انټرنیټ له راغځېدلو سره مخالفت وښود او دا یې د شرعي پلوه د خلکو لپاره نامناسبه ټکنالوژي وګڼله. هغه وخت دا هغه وخت چې د افغانستان ګاونډ ته هم تازه انټرنیټ په را رسېدو، خو کله چې په 2001 کال کې د طالبانو واکمني ختمه شوه او نړیوال قوتونه افغانستان ته راغلل، ورسره د انټرنیټ راتېرېدو ته هم زمینه برابره شوه. په ډنمارک کې د IMS ادارې په دې تحقیق کې ویلي چې په 2002 کال کې په اول ځل افغانستان له انټرنیټ سره ونښلول شو او د همدې کال په جولای میاشت کې د کابل په انټرکانټیننټل هوټل کې د لومړي ځل لپاره د انټرنیټ کیفې هم جوړه شوه او دا انټرنیټ له سټلایټ نه اخیستل کېده. په 2003 کال کې افغانستان ته په اول ځل د .af ډومین هم ورکول شو. له دې وروسته په 2004 کال کې د ناټو سازمان د ورېښمو پروژې په ترڅ کې افغانستان ته انټرنیټ را انتقال کړ. د دې پروژې هدف دا و چې د افغانستان پوهنتونونو او دولتي ادارو ته ارزانه، اسانه او تیز انټرنیټ راتیر شي. دوی هم د دې انټرنیټ لپاره د سټلایټ نه استفاده کوله او بالاخره په 2006 کال کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت د چین د یوې مؤسسې په کومک له تاجکستان او ازبکستان نه افغانستان ته د نوري فایبر کیبل د راتېرېدو کارونه شروع کړل. د دې پروژې له لارې په 2009 کال کې په اول ځل افغانستان په مستقیم ډول له نوري فایبر کیبل سره ونښلول شو. له دې سره په افغانستان کې انټرنیټ تیز شو او قیمتونه هم ورسره راښکته شول. دا د هغه وخت رپورټ دی چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت خپور کړی و او د دې پروژې د اهمیت په اړه پکې یادونه کړې ده. همدا کیبل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته بیا وغځول شو، خو وروسته د افغانستان د نوري فایبر کیبلونه له ایران، پاکستان او ترکمنستان سره هم ونښلول شول او له دې سره د انټرنیټ په سرعت، کیفیت کې هم ډیر بهتروالی راغی. دا اوس د افغانستان انټرنیټ یو کیبل د پاکستان PTCL لخوا مدیریت کیږي او یو کیبل د ترکمنستان د GKE ادارې لخوا مخته وړل کیږي او پاتې 9 اتیا کیبلونه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لخوا اداره کیږي. دا په دې معنی چې که موږ په فیسبوک، واتس اپ یا بل اپلیکیشن کې یو پیغام لیږو، نو دا پیغام تر ټولو اول هغه شرکت ته ځي کوم چې موږ ته انټرنیټ راکړی، لکه روشن اتصالات یا افغان بیسیم، او دا شرکت دا پیغام د همدې نوري فایبر کیبلونو شبکې ته لګي. له دې وروسته زموږ دا پیغام د همدې کیبلونو له ډلې په یو کیبل کې له افغانستان نه وځي، د پاکستان یا ترکمنستان له لارې ځان تر هغو لویو کیبلونو پورې رسوي چې د سمندر لاندې تیر شوي دي او بالاخره دا پیغام د ګوګل، فیسبوک یا بلې کمپنۍ سرور پورې رسیږي. او د افغانستان لپاره دا سیستم ځکه داسې جوړ شوی چې افغانستان له سمندر سره مستقیمه لاره نه لري چې نوري فایبر کیبلونه نیغ په نیغه خپلې خاورې ته راتیر کړی شي. نو په همدې خاطر افغانستان د انټرنیټ له پلوه هم په ګاونډیانو باندې تکیه دی او له همدې وجې قیمت لوړ او کیفیت یې ټیټ دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې له نیمایي ډیر خلک انټرنیټ باندې پوهیږي او کاروي. په دې ریسرچ کې لیکل شوي چې په افغانستان کې دا وخت فیسبوک، ګوګل او یوټیوب مشهور اپلیکیشنونه دي. ریسرچ کې یاد شوي چې په 2022 کال کې طالبانو په افغانستان کې 23 میلیونه ویب سایټونه بلاک کړي وو چې په دې کې د نړیوالو رسنیو ویب پاڼې هم شاملې وي. او آخري پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدل به څه تاوان ولري. اصلا د کمیونیکیشن او له یو بل سره د اړیکو ساتلو نه وراخوا ډیر نور نقصانات هم شته چې د انټرنیټ له وجې هم خلکو او هم د هیواد بنسټونو ته سخته ضربه رسولی شي. مثلا هغه سوداګر او نړیوال تجارتونه چې په انټرنیټ باندې تکیه یي د هغوی ټول تجارت ورسره سمدستي په ټپه درېږي او په سوداګرۍ کې د یو دقیقې ځنډ هم کولی شي چې میلیونونه پیسې تاوان له ځان سره ولري. د پیسو لیږد رالېږد، بانکي سیستمونه او مالي حسابونه ورسره جامعیږي چې له دې سره هم په دولتي بنسټونو او هم په مالي مسایلو کې لوی خنډ رامنځته کېدلی شي. د دې سره سره په تعلیمي برخه کې تر ټولو لویه ضربه محصلینو او څېړونکو ته رسیږي. په اوسني عصر کې نړیوال تعلیمي نظام تر ډیره په آنلاین سیستم باندې ولاړ دی. محصلین، استادان او څېړونکي له انټرنیټ نه په استفادې آنلاین ریسرچونه او کتابونه لولي او په بنسټ خپل کارونه مخته وړي. نو که انټرنیټ بند شي په مطلق ډول به تعلیمي سیستم په خپل ځای باندې جام ودرېږي او له دې لارې به د هیڅ محصل او استاد ذهنیت پرمختګ ونه کړی شي. مثلا
نن په دنیا کې هر ورځ نوي تحقیقات کیږي، نوي ایجادات کیږي، مصنوعي ځیرکتیا هر ورځ نوي ګامونه اخلي او د عصري ټکنالوژي په برخه کې انقلابي بدلونونه سر راپورته کوي. او که انټرنیټ بند وي نو افغانستان به نه یوازې له دې ټولو اختراعاتو نه مستفید نشي بلکې په بشپړ ډول به بې خبره هم پاتې شي، چې په نتیجه کې به د افغانستان ټول ملت د دنیا له سیالۍ او حرکت نه وروسته پاتې شي، نورو ته به تر عمره محتاج وي. او که بیا وروسته د دې هر څه د راجوړولو کوشش کیږي نو بیا به کلونه وخت ونیسي. یو دور به تیر شوی، یو نسل به برباد شوی او یو بشپړ ملت به په فکري لحاظ باندې معلول پاتې شوی. دا و زموږ د نن ویډیو هیله ده چې دې ویډیو به هم تاسو ته ځینې معلومات درکړي اوسي. تر بلې ویډیو د الله په امان.